هغه رب به تا ځان ته څنګه نږدې کړي دا د منلو خبره ده او زه به درله په مخلوقاتو باندې مثال درکړم ولله المثل الاعلى او د الله خو ډېر اوچت مثال دی که چېرته یو سړی د هغه یو دوکان دی جایداد دی ځمکې دي کورې دی څه راولګېدې او دا دې خلکو ته ووایي چې دا ځمکه په دې کې نیمه چې ده دا د پلاني ده دا ته دعوې کوي او چغې وهي او ګرځي او خلکو ته دا وایي چې نه دې ځمکه کې نیمه دا د پلاني ده او بیا کوشش دا کوي چې د چا چې اصلي ځمکه ده دا ټوله هغه راضي کړي او د هغه سره ملګرتیا او یاري وکړي ستاسو څه خیال دی دا سړی به تاسو ځان ته پرېږدي نه پرېږدي ولې ځکه چې ستا د هغه حق هغه دې راغستی دی د بل مخلوق سره دي د مخلوق حق دې راغستی دی د مخلوق سره دې شریک کړی دی او دې سره نه لګي نو څه مثال دی چې د خالق حق راوالي او د مخلوق سره یې شریک کړي نو دا خالق به تا ځان ته پرېږدي تا به ځان ته رانږدې کړي الا دا چې ته خالص توبه وباسې او دا کار پرېږدې بیا صحیح دی بیا دې ځان ته رانږدې کوي خو چې څو پورې د خالص د زړه نه توبه نه وي ویستې هغه رب ته ځان ته نه نږدې کوي توحید او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم صحیحینو کې مشهور حدیث دی څو څو پیري علماء کرامو بیان کړی تاسو ته به یاد وي د معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه وایي زه یو پیر د رسول صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سور او ما ته دا وایي چې یا معاذ اتدري ما حق الله على العباد معاذ تا ته دې خبرې پته شتي چې د الله څه حق دی په بندګانو باندې وایي ما ورته وایي چې الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ته پته ده وایي ما ته وایي چې فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا د الله حق په بندګانو باندې دا دی چې د دې الله به بندګي کوي او د ده سره به څه شی دا ټکی یاد کوي ښه څه شی او شی چې ویلی شي که نه د الله نه علاوه چې څوک هم دي کائنا من کان که هغه ملایک دي که هغه انبیا دي که هغه اولیا دي که هغه علما دي که هغه عوام دي که ګټه ده که ونه ده که قبر ده او که هر څه د هر څه پکې دننه راغلی دا ټول هر څه پکې راغلی ته د الله سره څه شی به نه شریکې دا د الله حق دی په تا باندې بلکې توحید د دې په باره کې خو ډېرې خبرې دې ته کولو ته ضرورت نشته دا موضوع دومره واضحه ده او دومره بیان شوې ده چې صرف تاسو ته دې دپاره کوم چې ذهن کې دا خبره صرف را تازه شي او مؤمن دې ته ضرورت لري چې وخت په وخت ده ته نصیحت